په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیګدلي له یوې ایراني رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه کوي هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو واردول اوس له افغانستانه وارد کړي. د اوس لپاره ایران افغانستان څخه د غوښې، پنبې او ځینو نورو کرنیزو محصولاتو د وارداتو خبره کړې. که افغانستان چمتو وي موږ ترې د ځینو توکو وارداتو ته لیوالتیا لرو. ورته مهال صنعتکاران او اقتصادي شنونکي دا د هیواد د تولیداتو لپاره ګټور ګام بولي چې په وینا یې کچه به یې لوړه شي. که چېرته په دې باندې کار وشي تر څو پورې زموږ هغه توکي په ایران کې ضرورت دی او هغه نه استفاده وشي او دوی زموږ ملاتړ وکړي، محصول پرې کم کړي او دې ته اولویت ورکړي، نو زموږ د صادراتو کچه به هم ډېره لوړه شي او زموږ تجارت به د ایران سره ښه تعامل پیدا کړي او راکړه ورکړه به نور هم زیاته شي، اعتماد به هم منځ کې راشي او د دواړو مملکتونو ګټې به هغې ته به یو بل احترام وشي او زه فکر کوم چې په سیاسي اقتصادی په ټولو برخو کې به زموږ د ایران سره ښه تعلقات جوړ شي. از تمام دوستا صنعتکارا و از زراعت پیشه ما خواهش ما همی است که با کشورهای همسایه که قراردادهای بسته میشه و یا اجناس ما به کشورهای همسایه صادر میشه و یک جنس با کیفیت، با کوالیتی، با استاندارد خوب، بسته‌بندی های خوب و منظم به دسترسشان قرار بده تا که یک مشتری خوب باشیم به کشورهای همسایه. افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتورونو په برخه کې د خامو موادو د تولید ښه ظرفیت لري. بلخوا ایران چې اوسمهال له ګڼو نړیوالو بندیزونو سره مخ دی هڅه کوي د نورو هیوادونو پر ځای خپلې اړتیاوې له دې هیواد څخه پوره کړي.